د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. जो हमारी अल्टीमेट जीत है په سیمه کې د دوو اټومي قدرتونو ترمنځ د بلې جګړې خطر مخ په زیاتېدو دی. د هند د پوځ یو لوړپوړي قماندان د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دښمن د هر ډول ماجرا یا حرکت به د پخوا په پرتله ډېر قوي غبرګون سره مخ شي. په افغانستان کې د سولې او ثبات او بیارغونې لپاره سیمه ییزې هڅې د تاجکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. شرایط فعلی، حالا من یه مثال بزنم، میزان تجارتی که ما با افغانستان داریم از تقریبا مجموع کشور اروپایی بیشتره. خب ما الان توجهمون باید بگذاریم به افغانستان. او د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ حجم مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران او افغانستان ترمنځ سوداګري د اروپایي هیوادونو سره د ایران د ټولې سوداګرۍ څخه ډیره ده. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لاله یم. هند د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د هند پوځ یو قماندان منوج د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دایت آب په کلکه رد کړی چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان د بې ثباته کولو هڅه کوي او ویلي دي چې نوي ډلې چمتو دی چې د دښمن هر ډول حرکت ته سخت ځواب ورکړي. هغه د پاکستان د پوځي اقدام سره د مقابلې لپاره د هیواد د پوځ چمتووالي اعلان هم کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد په هغه هیواد کې د امنیت ضد پیښو لپاره افغانستان او هند تورن کړی دی. مخکې له دې د پاکستان دفاع وزیر دا هم ویلي چې د هیواد اوسنۍ ستونزې د پخوانیو پاکستاني چارواکو د غلطو پالیسیو پایله ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. افغانستان په وار وار د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او اوس د هند یو جګپوړي پوځي چارواکي د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د هند د پوځ یو مشهور قماندان منوج کاتیار له رسنیو سره په مرکه کې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا رد کړه او ویل چې نوې ډهلي چمتو دی چې د دښمن هر ډول حرکت ته په کلکه ځواب ورکړي. نوموړي د پاکستان د پوځي اقدام سره د مقابلې لپاره د هیواد د پوځ چمتووالی هم اعلان کړ. जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी. तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है زمونږ مشرتابه مخکې هم ویلي دي او زه بیا تکراروم چې د دښمن هر ډول اقدام یا حرکت به د پخوا په پرتله ډیر قوي غبرګون سره مخ شي. دا چمتوالی د همدې موخې لپاره دی. ये फिर लास्ट मान के चले कि सारी डोमेन को मिला करके د هند د پوځ د لوړپوړي چارواکي غبرګون په داسې حال کې راځي چې پاکستان په هیواد کې د نامنۍ له زیاتوالي وروسته په مکرر ډول په پاکستان کې د امنیت ضد پیښو لپاره افغانستان او هند تورن کړي دي. د پاکستان دفاع وزیر د هیواد اوسنۍ ستونزې د پخواني پاکستاني چارواکو د غلطو پالیسیو پایله وګڼله او د ګواښونو او له هند سره د احتمالي شخړې خبرداری ورکړ. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان د پاکستاني چارواکو څرګندونې د هغه هیواد یو اړخیزه پالیسي ګڼي او وایي چې اسلام آباد د نړۍ له ځینو هیوادونو د پروژو په اخیستلو سره په سیمه کې د خپلو موخو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. هویت پاکستان کاملا محرز است که پاکستان یک کشور پروژه‌ای است که بر مبنای منافع ملی مردم پاکستان نه بلکه بر مبنای منافع ملی یه سری از کشورهای غربی تأسیس شده است. بنابراین پاکستان سعی میکنه که در خصوص تحقق منافع استراتژی کشورهای غربی و بالاخص ایالات متحده آمریکا در منطقه گزینه‌های متعدد رو امتحان بکند. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د 3 پړاوونو له ناکامۍ او د خبرو اترو له میزه د پاکستان له وتلو وروسته زیات شوي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې سیاسي او سوداګریزې اړیکې ترنګلې کړي دي. خو ټاکل شوې ده چې د ترکیې یو لوړپوړی پلاوی چې د استخباراتو د ادارې مشر او د کابینې ځینې وزیران پکې شامل دي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سلام مشې ښه راغلاست درته وایم. مارج صاحب، خواجه آصف وخت ناوخت په اسلامي امارت باندې تورونه پورې کړي، هغه بیا یو ځل دغه تور رد شو، یو ځل بیا وویل شول چې نه
د پاکستان خبرې ناسمې دي او د هندوستان لوري ویل شول. فکر کوئ چې دغه تورونه ښاغلی آصف ولې لګوي؟ مننه جناب العالی صاحب محترم، تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته کارونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. ګوره پاکستان خو ما بار ویلي چې د غلطو پالیسیو، غلطو سیاستونو، ظلم او زیاتی او بېکفایتۍ او تدبیر نه نیول او ژمنتیا د چارواکو د یو هیواد په توګه چې هیواد د بقا انده لپاره ځکه دوی په باور نه لري داسې کړنې ترسره کړلې چې اوس نړیوالو ته هم بې باوره شول. ځکه نړیوالو غربي نړۍ ته جوړ کړی او د خپلو موخو د اهدافو دپاره اوس د اهداف دی وړاندې نشي وړلی، فیل سوي، ناکام سوي دي. خپل وګړي یې ټول تراجیک سوي دي ځکه دوی ظلم او زیاتی څه کړی د هغوی اوس خپل حق حقوق غواړي. دې خواته له چین سره رابطې جوړې کړې، غربي نړۍ پې پخاره ده. هند سره له پخوا نه اړیکې ښې نه وې، په هغوی باندې همیشه ښه اړیکې نه ساتلې. افغانستان سره چې اړیکې افغانستان هم خفه کړ. اوس راګیر د دې خو لپاره بېجایه لکه هغه د سهار چرګ همیشه کله کله بې وخته بانګونه وایي، کله هند ملامت کوي، کله نړیوال ملامت، کله افغانستان، کله TTP، کله داعش، کله بل. اما چې ورته کېنې راسه خبرو ته کېنه یا ثبوت راکړه، سند راکړه، هېڅ چا نه لري. مارچ په ډېرې بخښنې سره آیا تاسو متوجه شوي یاستئ چې وخت ناوخت د پاکستان د حکومتي چارواکو په خبرو کې هم یو توپیر شته؟ دفاع وزیر یو څه وایي، کورنیو چارو وزیر بل څه وایي، استخباراتو مشر بل څه وایي، د پوځ مشر بل څه وایي. ولې؟ خو دا خو دروغ دي کنه، حقیقت نسته، ثبوت نسته، سند نسته. خو دوی خو د اقل یو هماهنګي باید خپل منځ کې ولري چې د حکومت په سطح باندې خبرې روانې دي، بینالمللي میډیا ده، دا یې ګوري. هلته له ابتدا نه دوی جوړ شوی ده، د یهودي حکومت یو عادت نه درلوده او نه لري، دته 4 پایې جوړې کړې او ته استقلالیت ورکړی ده. له هغه وجې نه دوی بهرنی کورنی سیاست له بهر نه اخلي، بیا هر یو ته جدا ورکول کېږي سیاست. ته داسې وکړه، دی به داسې وکړه، به داسې وکړي. دا یو حکومت نه، دولت نه ده، دا یو ایالت ده، سیاست یې بهرنی ده. نو بنا دوی مجبوره دي و دا د خپلو خلکو دپاره دا خبرې کوي. هند سره دا کار کوي، افغانستان. هند قطعا ضرورت نه لري له افغانستانه جګړه وکړي. که هند وغواړي دغه سبا ته په پاکستان حمله کولی شي او داسې ډبوي لکه پخوا چې په 1985 کال کې او په 1901 کال کې وډباو. چې تر ننه پورې د دې پوځیانو ته لوی تانې پاتې که جامع ته 93,000 پوځیان وویستلي. نو هغه ضرورت د دې لپاره څه لري؟ یو خواته لوی لار او سر لري، یو خواته خالصه یا دغه د پنجابیان د واګه نه ځي وراځي. نو هلته بیا بله مشکل نشته، دلته مشکل جوړېږي. داسې آفاتو خبرې ځکه اوس راګیر دلته چین راوستله ده، غربي نړۍ پې پکاره ده د خپلې بقته باور وکړه. دا اوسې خبرې کوي سیمه ییزه غونډه جوړوم، د سیمې هېوادونه وړم یا خبرو ته کېنم. دا اوس غواړي ځان تبعیه کړي. امارت اسلامي چارواکو ته اوس زارۍ کوي چې د خپل دوی د بقا دپاره دوی مرسته وکړي. ډارېږي دغه میراب او منبر خو ما ویلي دا ته لاړه افزار چې د استعمالول د اسلام دین په نوم دا اوس په افغانستان کې دي. دا ډارېږي که د طالبانو مشر مثلا ملا هیبت الله کوم فتوا ورکړي ټول مني، تر هند مسلمانانو پورې دا فتوا منل کېږي او بیا پاکستان باندې راځي. دا اوس خلک راپورته سوي دي، جهاد رسما د پنجابیانو په وړاندې کوي، ملایان راجګ سوي دي، د مدرسې کسان راپورته سوي دي، پوځیان راپورته سوي دي دوی په ضد باندې. هلته د افغانستان په اړه دوی خبره کوي، پوځیان ورته وایي دا اسلامي ملک ده. دا اوس راګیر ده ځکه دا خبرې کوي، کله هند ادرس ورکوي، کله افغانستان، کله اوس به راشو په ډېر بخښنې سره مارچ صاحب، اوس به راشو د بحث یو بل بود ته، اوس به راشو د بحث یو بل طرف ته. پخوا هم یو څو ورځې تر مخ د هندوستان لوړپوړو پوځي چارواکو حتی د پوځ مشر ویلي و چې د سندور کوم عملیات شو یوازې واړه عملیات او اصل عملیات پاتې دي. نن ډېر لوړپوړي چارواکي دا خبرې کړې چې د پاکستان سره موږ جګړې ته آماده یو. آیا بله جګړه په لار کې ده مارچ صاحب؟ د چا منځ کې جګړه؟ د هند او پاکستان، د افغانستان، هند پاکستان. نه هغه جګړه کنټرول جګړه ده. هغه امر له غرب متاسفانه ورکړل کېږي یا خوشبختانه متاسفانه.
مخکې هم دوی سره کر په کر سره ترنګ او ټلیفون ورته بیا دوی افشام کړه چې غلی صاحب موږ دې ته اوس وخت نه لرو. اوس فعلحال مسایل د اوکراین دي، د اوکراین مسله بدل کړي، دغه هلته نږدې سوي دي، تفاهم سوی ده، خاوره چې روسیې نیولې او روسیې ته ورکوي او نور معادلو کې به امریکا قراردادونه کوي، بل رژیم به راځي هغه ته به اجازه ورکوي چې اتحادیې اروپا ته ورسي، ناتو ته به نه ځي، هلته تفاهم کوي، بیا راځي بیرته د اسرائیلو د افغانستان او د نورو مسایلو ته وخت پکار، زمان پکار. زه ګمان کوم چې صرف یو خبره ده چې ډاکټر صاحب خلیزاد ویلي چې د داعش مرکزونه پټنځایونه په پاکستان کې د داعش خراسان بخش مرکز مطلقاً تثبیت کړل پاکستان ده. نو له هغه چې نه غواړي چې داعشان کړه ماده کې تیاری کې د ادرسونه چې غلطه یو دی خو ته منډي وي دا تاسو نه چې خبرې کوي پاکستان او غرب د پردې شاته د داعش خراسان اوسه پخوانی ډلې تپلې، مثلا د شورای نظار یا شمالي ډلې یا پخوانی شرف فساد او دا کسان هم اسلام آباد هوتل کیږي او پروسه د داعش خراسان ورکول کیږي. په دې باندې کار روان ده، تللی هم دي، مطبوعات هم په خبر دي چې وګړي ته وایي تاسو راسه داعش خراسان او دا کډوال سره وستلو لوڅولې او جامع ورته تراخیسله چې تشلاس راسي چې دوی احتیاج مجبور سي چې دوی ته پیسې ورکړي. دا خو خوشبختی چیرته ده چې د افغانستان خلک او امارت اسلامي شدید له داعش نفرت لري. داعش دولت اسلامی عراق و شام، الف دال الف عین شین، دولت اسلامی عراق دا په موږ باندې هیڅ اړه نه لري. دا کوم د اسلامي نظام راوړي، اسلامي نظام په افغانستان کې د دنه بهتر است. بله دا وجه د سوي نگرانی لري. اوس غواړي د شمالي ډلې تپلې د مقاومت ډلې او مشران غوښتي چې وګړي ته دا وظیفه ورکړي. یعنی مورد صاحب تاسو په ټوله کې په دې باور یاستئ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه به هیڅ کله نه کېږي ځکه کنټرول ده، درست؟ نو بالکل کچېرې نو بیا په می میاشت کې 12 ورځنۍ جګړه ترڅنګ د 1999 کال ترڅنګ نور جګړې چې تاسو پکې نوم واخیستلو هغه څنګه هغه کنټرول نه وي؟ نه هغه وخت کې امر وسه دا کار به سوی واته نور ملحوظات ته موجود وو، نور مسائل هغه وخت کې ما ته پوښتنه دلته پیدا شو په ډېرې بښنې سره، څنګه امکان لري چې دوه هیوادونه چې سره په ګاونډ کې دي چې په میلیونها نفوس لري او اټومي وسلې لري او هر څه لري، دا د یوه هیواد دومره د غټې قومندې لاندې یعنې د امریکا ستاسو په وینا چې همیش وایي دا مخکې سیستم همداسې جوړ سوی هر سوی ده. هغه سیستمونه دلته اوس کار کوي تر ډېر وخته شاید نور هم کار کوي، 100 کالو نوره پورې هم دا متاثر هم دغسې جوړښت همداسې ده. دا کامن ویلت او دا نور سیستمونه له ډېر پخوا نه چې مثلا شرقي کمپنیان د تلال 1414 کالو نه وروسته کراکرا هلته یو سیستم جوړ سه، بیا پس انګریزانو چې مداخله وکړله په 1809 کالو کې سیستم په استعماري واوښته، اوس بیا سیستم په کامن ویلت په دې مسایلو کې راغله. د دا وجه ده چې دوی څه نشي کولی متاسفانه. اورئ صاحب؟ بله تاسو غږ لرم مورد صاحب. دا مسایل 25 کال جګړه سره د پاکستان دی تثبیتولو د پاره و چې دا تثبیت چې دغه جغرافیه حکومت ته هغه د غربیانو ته زبرځواک ودو ته مطرح نه ده چې څومره تلفات ورکول کېږي، څومره مصارف کېږي، دوی هغه لوی استراتیژي ته ځان رسوي، هغه بیا نو نور ارڅ مسایل تکتیکونه صفای جدا ده. یو کال جګړه د بنګال جدایي وه چې شیخ مجیب الرحمن سره خبره سوې وه او هند ته ویل سوي دې کې به کومک کوي. نو وجه دا و چې هغه او افغانستان حکومت ځای شاته امر و چې ته به یو بلس اخواته حرکت نه کوي. دغه په وختو کې دا کنټرول او اوس هم کنټرول جګړې ځکه دواړه مجبور دي د ناتو غیر مستقیم غړي هم دي، دغه په قاعده باندې نشي کولای چې داسې عمل وکړي او د خپل اجازه د اتم چې دواړه لري هم دوی په دې کې نښتي دي. او بل سیستم بودیجه بازار اروپایی دا مسایل بیا ورته مشکلات جوړیږي، دغه لپاره دوی مجبور دي هند نشي کولی چې مستقیم روسیې سره اړیکې جوړې کړي یا مستقیم د امریکا سره جوړ کړي، مجبور هغه بالانس سیاست د خپل راتلونکي لپاره ولري. او پاکستان خو یو ایالت د غربي نړۍ ده، نو ځکه دغه جګړه کنټرول جګړه ده. درست. مارد صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې وخت مو راکړ.
بیا هم ښه راغلاست. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دوشنبه کې د خپل تاجک سیال سراج الدین مهرالدین سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان د دواړو هیوادونو ګاونډی دی او هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او بیا رغونې لپاره له تاجکستان سره کار وکړي. وانګ یې چې د تاجکستان څخه لیدنه کړې د تاجک د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې کیږي. دا هم یادونه شوې چې وانګ د تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره کتلي دي. افغانستان یو ځل بیا د اسیایي هیوادونو د پام وړ مرکز ګرځېدلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته د سفر پر مهال له خپل تاجکي سیال سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د چین او تاجکستان ګډ ګاونډی دی او هیواد یې چمتو دی له تاجکستان سره د افغانستان د سولې، ټیکاو او بیا رغونې په برخه کې ګډې هڅې وکړي. وانګ ای ویلي چې د چین او تاجکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې د پراختیا په حال کې دي او پکین غواړي چې اقتصادي او امنیتي همکاریو ته لا سرعت ورکړي. جمهوری مردم چین در سرخط شریکان کلیدی اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری تاجکستان قرار دارد. ما در روحیه شریکی استراتژی همجانبه و همکاری‌های سودمند را در ساحه‌های گوناگون فرهنگی و بشری، امنیتی و دیگر سمت‌های موردی توجه طرفین پیش می‌بریم. چین باعث یک کشور قدرتمند و اقتصادی و تولیدی و همسایه افغانستان و همچنان تاجیکستان هم در همسایگی افغانستان و کشوری است که در مسائل افغانستان زی دخل هستند. طبعا صحبت‌هایشان، وزارت خارجهشان در مورد افغانستان اثرات خود دارد، چون یا یک فیصله میکنن یا مثلا تصمیم میگیرن میان با مقامات افغانستان رو را شریک میسازن. دغه راز د چین بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم کتلي او د سیمې ثبات، اقتصادي پروژو او د ګډو امنیتي ګواښونو په اړه یې خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه سیمه‌ییزې همغږي کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ډېر ګټور تمام سي او په ټوله کې دغه کړنې کولی سي چې په هیواد کې د تحریمونو د مدیریت لپاره ډېر مهم رول ولوبوي. او یاد شوې غونډې د چین او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لومړی ستراتیژیکه ناسته بلل کیږي. د دې ناستې هدف د سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو په اوږدو کې د نظرونو د منظم تبادلې او د دوه اړخیزو او سیمه‌ییزو همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو منظم میکانیزم رامنځته کول دي. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.